چاړه په لیدو باندې یې وزګر ولګولو. باتوره دلته دې تره نشته، دلته څه الیکشنې جوړې. ویم ورشه مړه یو دو د دردونو ګولۍ راوړه. دغه ډاکټر تره نه درته راوړم. نه ویم هغه نه خو یې پیښي راونړې. ښه نو بیا داسې چل کومه چې زه ورځم ستا د پلار نه راوړم. هغې سره باچم د ځناورو ګولۍ پرتې دي. ګوزاره ویم سړیه په وینو دې نه سلا کېږم. ګوره دې خو ویم غوسه توکه هغه بنده ښځه نه ده، ګوزاره به نه سره کوي. څوک به را سره ګزاره کوي؟ هغه ښځه یې یادوم. ویم زم داسې کومه چې نن د دلوت خان سره دا خبره فاینل کوم. د ځان غم کوي او د پیغلې لور ورسره غم نشته. جینې په خبره دې هېڅ پوه نه شوم. د بوسو لاندې اوبه مه بیایه، صفه ووایه چې واده غواړم. غلی شه بوس بادو. تا زما کرامات نه دي لیدلي. ستا کرامات ما لیدلی دي، د چرګو غلا، د خټکو غلا. سړیه بس کمنه ته کم منیجر لګېدلې. وی مورې نن به راسره د خواښې کره ځې. کومه خواښې بریتو؟ ما ځان داسې خوښ کړی دی. زه څه بوډا نه یم، په مټو کې مې لا دم شته. په دې ټالونو مه زانګه، سر د لاندې به را پریوزیاو. دا داسې ګرانې خبرې م نه دي. اول د لور غم وکړه. د هغې غم خو تا کړی که نه، زه خو اوس د ځان غم کوم. لالا سبا به در باندې مونږ شرمېږو. ته به پسته شرمېږې. سبا به په تاڼه او کچرو کې ناست دی او مونږ به په وکیلانو پسې منډې وو. زه خیرماره نه یم. د شکل نه خو خیرماره ښکاري. زه دلته خیر له نیم راغلی. نو بیا بې خیرۍ له راغلي. جینې ته څوک یې داسې نیغه نیغه ولې کېږې؟ زه ښکلې یم. ته څه ښکلې ښکلې خو به زومه چې په ځوانۍ کې به مور پر ورځ کې 2-3 ځله راته سپیلني لوګې کوله. خو هغه سپیلنو توره کړې. ترورې زما نوم ښکلی دی. څه نوم دی د ګزجبې؟ جبورې ترور درته ویم چې مور پلان را باندې نوم ښکلی ایښی دی. نو هغه ښکلی نوم ما ته م ووایه که نه. نو 6 ځله خو مې درته وویې ښکلې ښکلې ښکلې. ستا خو ما د مازغو کې فرق ښکاري. جینې ته ما ته دا ووایه چې دا کور دی د چا؟ دا ښکلې کور د ښکلې دی. نه نو ته راپسې دلته م راغلې. ښکلې ښکلې ښکلې. جینې زه دلته رشته غوښتو له راغلی یم. ته رشتې دپاره؟ ترور جانې داسې کار وکړه چې دغلته یو کوڅه ده، هلته د خیرمارو علاقه ده، هلته راشه انشاءالله ستا کار به وشي. خیرمارو علاقه ده؟ جینې زه به رشته هم دلته کوم هم دلته به کومه. دې ته وګوره د ځانه راته شاهرخ خان او سلمان خان مه جوړوه. ته دلته څه کې؟ دا خو ما د شبانې په کور کې لیدلې وه. خبردار هغه د شبانې نه زما کور دی. مورې ته دا پیژنې؟ وای لورې دا ډېره جبوره ښځه ده، امان تې پکار دی. تاسو دواړه ماته دا ووایئ چې تاسو زما د زوی د سخر په کور کې څه کوئ؟ زوی د سخر کور؟ ښه خو یې که نه مورې ما ته خو دا لیونۍ ښکاري. وای لورې چورلټه لیونۍ ده. تاسو ما ته لیونۍ وایې؟ وایي په غرونو سرشې. مورې ما ته خو دا کونډه ښکاري، خیرې د کونډو په شانتې دي. جینې دا ته په کومو سترګو دلته راغلي؟ تاسو ما ته دا ووایئ چې زما د زوی سخر څه شو؟ دلته سخر مر نشته، پسه خپې سپکوه. د زوی سخره؟ توبه خدایا، مور د لور نه سیوا ده، لور د مور نه سیوا ده. یا الله دوی سره خو زما دیرم شریکه نه کې. جینې زخه په ما باندې دا خادي مه غم کوه. د څه خادي؟ د چا خادي؟ ډبل خادیانې بلکې ټریپل خادیانې. وای چغ تا خدای لیونې که چې زه د لیونو کور ته راوستم. لیونې خو تې هلته دې راله مازغه لږ سټلي چې دلته م راپسې رالې. لاړم درنه، زما درته 100 ګزه سلام دی. او زمونږ درته 100 ګزه سلام دی. غمه مورې تا بیا پړونې په ښکر کې اچولې دي. ښکر کې به یې نه اچوم چې خدای راله لور راکړې ده. مورې چا نه چې خدای پاک لوڼه ورکړې وي نو هغې پړونې په ښکر کې اچوي څه؟ که زامن یې راکړې وي که نه نن به راکره خلک راتلل. مورې د هلک د کور خلک جنۍ کره ځي. هسې دا راته ووایي چېرته ځي؟ خواښې کره دې ځم. شکر دی چې د سخر د غم د خونې خلاصه یم که نه. زما خواښې نه ده، صرف د باچا ترور ده. ترور یې ده ما ته پته ده، خو خواښې خو کېږي که نه. مورې داسې وکړه که نه چې چاچي م ځان سره بوځه. که نه ولې نه چې تیار کار راله وران کي. خو ورانکار یې ده. نه نو کار به څنګه وراني نو؟ شبانې لورې وي ږیره غټه او غور پې پټه. مور داسې وکړه که نه چې په ښکلې مې سلام وایه. خوښه دې نه ده چې را سره لاړه شي؟ مورې هغه ستا خبره چې دوی ته دې اوس خیال دی دا څه وې؟ جینې هغه منداڼو سرې نه ښکاري. مورې هېڅ په بېګا سبا باندې نیم پوه شوي.
ای جینې ګوره د کور خیال ساته چېرته غلا رانه ونه کړي هغه منداڼو سرې مورې مونږ ردي سو چې رانه به پټ کړي خلورې زه درنه لاړم مورې یاد سره په ښکلې باندې سلام وایه ښه ولې نه ولې نه نور هم راله څوک وښایه که پاتې وي بس دغه سلام ورسوي دا هم ډېر لاړم لورې ممندو افریدو سواتیانو پیښورو ممندو افریدو سواتیانو پیښورو وای نریشه دا سندره خو مې پیلم ویلې وه هغه دغې څه ویلو نازي اقبال والا سندره اللی کنا وی 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 اللی کنا دا زړه مې بېلو یاره اللی کنا دا پکې لا بله وی ریشه په واد اللی کنا ویم دا لاسونه به زه بیا په نکریزو سره کومه ریشه دا لاسونه خو ما په نکریزو څو ځله سره کړي دي وایي خو ریشه نه که نه دا ځل خو بیا بیل خوندي ځکه چې دا خو به زه په خپل واده باندې سره کومه وی ویم چې کله زه ناوې شمه او زما د لوت په سلو موشن کې لکه د شهید را رواني وی نو بیا زه به څومره ښکلې ښکارم په سره جوړه کې او په ټیکه کې او په نته کې اللی کنا وی اللی کنا دا زړه مې بېلروار جانا اللی کنا دا زړه مې بېلروار جانا ویلا که چولیدم دا خلک بس وایي چې په سپین سر یې ځان شرمولی دی استغفرالله وای کنه ما ویل چې زه به مټیان خورم خو د غر په تندي کې محراب چېرته او ما غوال دی او زما پې سر دی غر که تاسو پردي کور ته بوتلی یم نو ولې د رښتیا نه انکار وکړو زه هغوی خو سترګې داسې په تندي ایښې وې چا سره په سمه خوله خبره هم نه کړله مورې لکه چې نیټم کېښو دته وګوره یو یې په ټول نه پوهېږي بل وایي چې درانه وتله ای زویه دا ټول کسور د دې چغچغ دی د دې دی ما ویل چې دا چغچغې به لوبه ورانۍ د خدای نیغبخ ده سترګې را باندې سلر وباسې چغاچغ هېڅ هم نه دي کړي ها دا دې لاسه نه دي کړي چې پردي کور ته دې بوتلی یم وایي که نه هغې څه وویل مورې چنګېزیه ترور غلط کور ته تلې ده نه نو تا ته ما کور نه ښودلې چې کوم کور دې راته ښولی خو ماغې کور ته مې ور دننه که که نه کیدای شي چې هغوی د هغې کور نه تلي او نوي کرایدار ورته راغلي نو په یو شپه کې کډه یوړه هسې اشنا هغه وجد دې چېرته لاړه هغه حق هو دې چېرته لاړه په خدای چې ویم هر سم رانه هېر کړو حق هو آفرین دغه شان دی زه اوس د خپله مور د لاسه ونیسه او د خپلې محبوبې کور ته یې بوځه ویم لرې شه ورک شه ویم تا نه خو یو کار هم سم نه کېږي زما ځان لرې کډه په خپله هواره کړه ښځه ځان لګې زما له خو یې نه کې ویم مورې الله به خیر کړي ماچا کاکا په دې موبایل کې راله یو 12 روپۍ په یو ځای واچوه مړه زر پکې پیسې ختمېږي کاکا د شلو نه کم ایزلوډ نه کېږي د شلو نه کم بس داسې وکړه ما شل پکې واچوه 8 روپۍ مو بیا درکړم ښه هسې کاکا نن سبا دا خرچه ډېره شوې ده ښه خرچې خو نور هم ډېرې زیاتې شوي ته څه خبرې ودرېږه دا خو دې لا واده نه دی شوی او که نه واده ته مې 3 ورځې پاتې دي ویم وخت کم دی او مقابله سخته ده خدای دې راته خیر کړي کارونه زیات دي که نه نو هغه بله دې خبر کړی کوم هغه بله هغه ولنۍ ښځه دې درته یادومه ځان په بلاړم چې هغه خبرومه ویم یو ورځ خو به خبرېږي که نه باچا ګله د سبا مړي به مړه سبا ښخو کاکا زم د چا نه کم نیمه زما واده ته هم 4 ورځې پاتې دي نه دا راته ووایه چې سخر دې څه کار کوي او تا لیدلی دی زما سخر چې هر څنګه وي که نه یو شیخولي غونته به وي بلکل ستا په شان شیخولي وي هسې کاکا دا خواهې او ښځه خو ګزاره کوي خو دا سخر نه دی دا هسې په کبابو کې وي دا زړه مې غواړي چې راټولې کړمه او په دریاب کې لاو کړمه بچ ویم سخر ته ولې راټولې خبرې کوم ورشه هم اوس ورته ووایه په خدای کو د سخر نه مې سترګه هم سوځي شکر دی زما غواړو سخر نشته نه د یوې پلار شته او نه د بلې زما دغه یو کولنګي غونته پلار شته کولنګي دی وایم چې کولنګي غونډی که نه نو بیا پام کوه محو کله له په ټونګو باندې روانه نه کړي په خدای مې دې قسم چې بازیګر پې درله واړومه
وایم شکر الحمدلله چې ستا غونته زوم مې نشته اورې کنې دنیا کړې به مې ولیده او خبره وره ستا اسخر به مړه ستا غونته کدو کړېلی راکړه موبایل پیسې خو دې پکې واچولې هوا مې چولې او که نه تاسو خو ګڼکپي هم کوئ چې لوډ والا کدو کریلا زمانه چې څنګه وي نو خبر وي یعنې دا کور دی سنه الله یې د زړه زور اوبه که چې ما له یې زړه زور اوبه که ویم دا کور دی او که نه وختي تللی وم که نه هغه ستا شامل بابا ننویستي ومه ویم چغاچغ خو بیا ډېر ښه کار کړی ویم صحیح ځای ته یې را رسولې ګورې دا کور به نه وي ویم مورې دا زما د ښکلي کور دی حق ته خو دې ته وګوره دا اضافي چغې پرېږده زما خبره واوره وایه مورې وایه دا ښکلې څوک ده وی مورې ښکلې خو زما سنډریلا ده سنډریلا زویا هغه د شبانۍ م خوښې ده د شبانۍ خوښې ویم ګل ده که د ګل دی یا زویا راځه چې ځو بس راځه ویم مورې خبره واوره دې خوا شه ویم الله به خیر کړي ته راځه مړه بچي نه که نه مورې ویم ته بسم الله که پې راځه یا الله ممندو افریدو مسعودو با جوړو ممندو افریدو مسعودو با جوړو زما درته اعلان دی چې هر سلا برازې وادلا برازې زما دلا برازې وادلا وای خدایا غټ سری ته بیا رالی ایټي پرپوزي زه د واده خبرې له نه رښتینولۍ له راغلی ما ځان ته مه وایه باچا جي کښېنه حق الله حق پاسه تا ته خو مې نه دي ویلي پاسه وځه حق الله لا دې خوښې شوې نه ده او دستخط به دې وکړو وای خدایا سیمې پې خواري وکړه او یې دړې سرې دا ته څه له راغلي لرې شروکه شګینې د خود نه درته وځم ویم دا مکار بوډۍ زما مور ده مطلب دا دی زما مور ده وای زویا تا ماته مکاره وویلې رښتیا پیر صاحب دا ستا مور ده پیر صاحب دروغ نه وایي زه د پیر مور یم او که د پیر دوا قبلیږي نو د مور دوا به یې نه قبلیږي ما معاف که I'm so sorry ترورې ما معاف که وختي خو ډېره برابره لګیا وې اوس وایه که نه بیبي زما لور هم ستاسو ده مونږ ستاسو د خپو خوري حق اینې اوس هم حق وینا وکړه زما زوی هم پې وویلې چې حق خوښې بي تاسو زما په کرسۍ کښېنئ چې په خپو دله زور کړم آخر زما د پیر مورې ای جینې خپې به له ستا مور زور کړي ورشه تاسو د خوراک بندوبست وکړه زه زویه زه دې خوا راوړه ترورې وایګه چې ځان خو برابر کړم ویم اوس برابر شوې دولت خانه ویم زه اوس د عشق سمندر ته ورټوپ کړه خو صبر وکړه چې دننه وګورم جایزه واخلم چې حالات څنګه دي وای دا له کابل خربوزه خو دلته ناسته ده او خانم جان ته وګوره چې خپې وله چاپې کړ خانم جان ویم په مرۍ وله زور که په مرۍ وله غلی شه دا کمې زمانې ته پاتې شو اوس خانم جان لګیا د دې له خپې چاپې کوي ورځئ نه مه ورځه دولت خان خپې وباسه کنې کار دی رواني خپې وباسه زند گذارو کا او کلکه حوصلو کا او مکه و خفګان نه رښتیا د مور خو مې هم واده دی
په یوه هفته کې لور او مور دواړه به ودېږي. پکار ده چې مور مې مال تسلي راکړي. د هغې خو هسې هم د اولني واده تجربه شته. خو خوښه مې هم ډېره غوسې ناکه ده. خو زه د پیر مور مې ده، درانه خو به یې وړم. سم ده د کاڼي غوندې د کلک لاسونه دي. وترورې ته هېڅ غم مه کوه، زه به تاله د چاپې مشین راوړم. یا جینې ته داسې د 14 کالو یې، خو د چاپې مشین به دې دا لور شي که نه. وې مورې حق زما زبرګ بچي مو ویلې حق حق. وی خدایا ما د نیک صالح بچي نه مې قربان زار کې. زوی چېرته تللی وې؟ وې مورې یو 2 رکعات ته نفل مې کول. ما وی چې الله تعالی د دې په دې کور کې برکات واچي برکات. وې مورې زه به درنه لاړ شم، زما د مراقبې ټیم دی. ای بچیا زه دلته ما ته هېڅ تکلیف نشته. وی هم تکلیف خو ټول مونږ ته دی. ای زویه چې خوس که که نه؟ نه مورې بس لاړم. زه ستا په ځای به زوس کمه چې خانم جانې زم د حق وینا کوم او زوی مې د حق وینا کوي. ای خورې د چا په شان دي د بوسو لاندې نه اوبه نه بوځمه، سپینه وینا کوم او په ډاګه یې کومه. ښکلې وښکلې لورې و بچی راشه. درالم بس دا دی مورې درالم. ولې ښکلې ده څه وې؟ ما دا وی چې باقي د هغه چاپې کې کېنه مړې نن سبا جینکې په چاپې نه پوهېږي. زما دا لاسونه لږ غوندې سخت دي. خیر دی گزاره کې. ما دا ویلي چې څه خیال دی دی؟ او زما واده تیار دی. څه واده استا؟ دا د خپل وراره د واده خبره کوي. وراره په تندر وله زه به خپله انګور بوځمه. ویم بوزې په شنو جامو کې بوزه. او زما هم ډېر نخرو سره نه لګي، بس چینچي به راولم خپله انګور به بوځمه. ویمه چې څنګه زما د پیر صاحب د مور خوښوي. ای جینې راشه ماله دا ورېلې چاپي که